که غواړئ ستاسې ویډیوګانې فاریو ته لاړې شي، نو دا ویډیو زه دغه کسانو دپاره جوړوم چې چا ویډیوګانې مخکې نه ځي، اکاونټونه یې نوي جوړ کړي دي او خواهش یې همدغه ده چې زموږ ویډیوګانې باید فاریو ته لاړ شي. او د چا ویډیوګانې چې مخکې ځي او فاریو ته ځي، هغو دپاره دا ویډیو نه ده. دغه کسانو دپاره چې ویډیوګانې فاریو ته نه ځي، زه هغو دپاره خارجي اکاونټ باید تاسې څنګه جوړ کړئ. فقط دلته به تاسې راځئ اپ سټور یا پلی سټور ته به تاسې ځئ چې هر موبایل یا آیفون یې که انډراید مثال دغه سامسنګ یا نور ماډل موبایلونه او آیفون خو معلومداره ده. تاسې به راځئ د فروشګاه ته یا پلی سټور ته، دلته به تاسې نوشته کوئ سوپر وی پی این. سوپر وی پی این کې به تاسې کوم وی پی این پیدا کوئ، دا وی پی این به تاسې پیدا کوئ. سوپر وی پی این پاست وی پی این کلاینټس، دې باندې اوپن باندې به کلیک کوئ. منتظره کېږو. هلته اعلانات راځي، اعلانات باید تاسې مکمله وګورئ چې بیا وی پی این د ستاسې نه وصل کېږي. کله چې اعلانات راغله هلته به کلوز کلیک کوو، هلته تاسو ته ښکاره کېږي. دلته به راځئ، تاسې به دغه د یو کې یا مثلا یو اس ای، ځکه زه خارجي اکاونټ چې جوړوم امریکایي اکاونټ جوړوم، دې باندې به کلیک کوم. تاسې منتظره کېږئ چې هغه پاسر کې به تاسو ته معلومات کېږي چې هغه وصل شو، وی پی این وصل شو زموږ. بله دې نه به تاسو چې کوئ، موبایل کې تاسې حتما د جیمیل اپ لرئ، په دې باندې به کلیک کوئ. تاسې به راځئ، دلته به څه شی کوئ، یو دانه هغه به تاسې ځان ته جوړوئ، یو دانه ایمیل به ځان ته تاسې جوړوئ. کله چې ایمیل ځان ته جوړ کړه، بله ایمیل جوړولو نه به تاسې څه کار کوئ، تاسې به ځئ ټیک ټاک ته. ټیک ټاک ته چې کله راغلی، مثلا ټیک ټاک ته چې کله تاسې راغلی، تاسې به دلته دې ځای کې به تاسې څه کار کوئ، دلته فقط دغه ځای باندې به تاسې کلیک کوئ، یو نوی اکاونټ به ځان ته جوړوئ. فکر وکړئ مثلا دلته د ساین اپ کوزینې باندې چې کله تاسې کلیک کړه، یوز فون اور ایمیل، مثلا دې ځای باندې کلیک کړئ، دلته به راځئ ایمیل ته. هغه ایمیل چې تاسې په هغه کې جوړ کړی و، په جیمیل کې ایمیل جوړ کړی، هغه ایمیل به تاسې دلته وارد کړئ. کله چې ایمیل وارد کړه، نور به تاسې مخکې لاړ شئ او هلته چې تاسې نه کوم سن و سال غواړي، هغه تذکرې مطابق چې کوم ایمیل تاسې جوړ کړی ده، کوم تاریخ درته ولې چې تذکره او پاسپورت به تاسې کې ده، هغه هم تاسې راځئ په دې ټیک ټاک اکاونټ کې همدا رقم ورکوئ. کله چې ستاسې اکاونټ جوړ شو، اکاونټ هم چې کله جوړ شو، نو دې کې هغه تېره ویډیو کې ما یو شی چې ویلی و چې هغه ګزینه باید موجوده وي. کله چې تاسو په دې تیر نشان باندې کلیک کړئ، ټیک ټاک استودیو ته چې لاړ شئ، هغه اپشن د کریټ ریوارډ پروګرام، دغه اپشن چې ستاسو په ټیک ټاک کې موجود و، نو ستاسو اکاونټ خارجي جوړ شوی ده. او د دې لپاره مهمه شی چې ده چې بیا کله تاسو ویډیوګانې اپلوډ کوئ، په ډېر یو مناسبه وخت کې باید اپلوډ کړئ، چې هغه ټایمونه هم تاسو ته زه درښایم. مثلا د امریکا په کوم ټایم باندې تاسو ویډیوګانې اپلوډ کړئ، لکه د امریکا چې کله سهار په امریکا کې کېږي، 9 بجې 8 بجې، په افغانستان په ټایم کې تقریبا دلته بیا دغه 3 بجې یا 2 بجې په افغانستان په ټایم کې تاسو کولی شئ د ویډیوګانې اپلوډ کړئ. یا مثلا خپل موبایلونه د امریکا په ټایم باندې برابر کړئ. کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ، چې کله 10 بجې کېدلې، که د شپې وه که د ورځې، امریکا کې 10 بجې کېدلې، تاسو کولی شئ ویډیوګانې اپلوډ کړئ، ویډیوګانې فاریو ته ځي. او بل د هغې لپاره مهمه کانټینټ محتوا ده، یا کوم عکسونه ویډیوګانې چې تاسو جوړوئ، دا باید ډېرې جذابې اوسېږي. دا باید تاسو رقم جوړ کړئ. لکه دلته چې ما کوم عکسونه جوړ کړي، دا ټول ما په ای آی باندې جوړ کړي دي. ای آی باندې چې کله تاسو عکسونه جوړوئ، دلته هغه د دې عکس کیفیت ستاسې پورته ځي. مثلا په یو شکل باندې تاسو عکس جوړ کړئ، لکه دلته دغه لکه چې مثلا ما په موټرسایکل باندې سور دی، یا په باسکل باندې سور دی، یا مثلا یو پیشکه یا په چوکۍ کې کینی. خلاصه دا رقم ویډیوګانې به ستاسې فاریو ته ځي، 10,000 15,000 4,000 همداسې ښایسته. او روزانه تاسې ته به د 10 فالووره نه شروع تر 100-200، ما ته روزانه د 300 فالوور راځي. که تاسې هغه تېره ویډیو وګورئ، په هغې کې ما ته څو فالوور وو، لکه په دې کې 4,229 دي، او اوس راشئ زما فالو وګورئ څومره دي، 4,412. یعنې تقریبا ما ته 200 فالوور د 4 ساعته نه پوره نه دي ما ته راغلي. دا څه شی ده؟ دلیل همدغه ده چې زه دغه کوم عکسونه ویډیوګانې چې جوړوم، دا په کیفیت باندې جوړوم. نو کوشش وکوئ، که څوک خارجي اکاونټونه هم جوړوئ، ما سره شخصي کې رابطه وکړئ، زه درته په خپله ویډیو کې لږ زره کې مثلا وخت په هغې ویډیو باندې ډېر ولګېږي. او که څوک یې مثلا غواړي چې خارجي اکاونټ ورته جوړ کړم، نو ما ته دې ووایي چې زه په هغې باندې کاملا یو ویډیو جوړه کړم، که 10 دقیقې هم شوله، مجبور هغه ویډیو به زه تاسو دپاره جوړوم. او څوک چې نوي زما اکاونټ درسره فالو کوي، چې په آینده وخت کې زه نوې ویډیو اچوم، مجبوراً بیا تاسې مجبوره دا ویډیو وګورئ. او دا هغه کسانو دپاره دا نه ده، ځکه د چا اکاونټونه چې مخکې ځي، نو
هغوی راځي یا منفي کومنټونه کوي، بیا ماته هم خوند نه راکوي چې زما هدف دا دی چې هغه کسان چې اکاونټونه مخکې نه زما ټول هدف د هغو کسانو دپاره ده. نو ښه وخت ولرئ، خوشحاله اوسیږئ. خدای په امان.